وروسته له هغه چې متحده ایالاتو د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د سمدستي اوربند لپاره د پریکړه لیک مسوده رد کړه او دغه پریکړه لیک تصویب نشو. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د سه‌شنبې په ورځ یو ځل بیا په غزه کې د سمدستي اوربند د پریکړه لیک د تصویب په موخه غونډه ترسره کړه. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د 193 غړو هیوادونو له ډلې 153 هیوادونو په غزه کې د سمدستي اوربند او د بندیانو د سمدستي او غیر مشروط خوشي کېدو پریکړه لیک ته رایه ورکړه. خو د اسرایل د تروریستي رژیم ملاتړ یو ځل بیا د فلسطیني ولس او اسلامي هیوادونو په خلاف دغه رژیم د پراخو جنایتونو په وړاندې خپل ملاتړ په دوام سره دوی د دې مخالفت وکړ. د امریکا په ګډون د ملګرو ملتونو لسو غړو له دغه پریکړه لیک سره مخالفت وکړ او د بریټانیا، جرمني، ایټالیا، هالند او اوکراین په ګډون 23 نور غړو هم له دغه پریکړه لیک سره مخالفت وښود. په دې توګه دغه پریکړه لیک د امریکا په ګډون د ملګرو ملتونو لسو غړو له مخالفت سره تصویب شو. خو د فلسطین ادارې د حماس غورځنګ د کاناډا، استرالیا او نیوزیلند په ګډون یو شمېر نورو هیوادونو په غزه کې د سمدستي اوربند د پریکړه لیک د تصویبېدو هرکلی کړی دی. د فلسطیني ادارې ویاند ویلي دي چې دغه پریکړه لیک تصویب د دې ښودنه کوي چې د نړۍ لوی اکثریت د فلسطین له ملت او د هغوی د غوښتنو ملاتړ کوي. د دې پریکړه لیک تصویب د 10 هیوادونو لخوا چې د تیرای ورکړي دی وښودل چې نړۍ د یو بام او دوه هوا د سیاست مخالفه ده او په خپل دریزونو باندې له سره غور کوي چې له نړیوال اجماع سره په ټکر کې ده چې د اسرایل د غاصب صهیونیستي رژیم د اشغال او پر فلسطیني ملت د پرلپسې بریتونو په وړاندې دي. موږ له هیوادونو څخه غواړو چې دغه پریکړه لیک ته رای ورکړي او د اسرایل رژیم د ته اړ کړي چې دغه پریکړه لیک عملي کړي. لا بل خو د حماس غورځنګ سیاسي دفتر غړي د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې دغه اقدام هرکلی وکړ. په دغه غونډه کې د اسرایلی ترهګرو پر ضد د فشار راوړلو غوښتنه شوې څو دغه پریکړه لیک ومني. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې لخوا دغه پریکړه لیک د تصویبېدو د مخنیوي لپاره د امریکا او لویدیځو هیوادونو هڅې ناکامې شوې. دغه پریکړه لیک چې د عربي او اسلامي هیوادونو لخوا وړاندې شوی بیا تاکید کوي چې ټولې خواوې باید د نړیوال بشري قانون په شمول د نړیوالو قوانینو سره سم په ځانګړي توګه د ملکي وګړو د ساتنې په اړه خپل مکلفیتونه تعقیب کړي. دغه پریکړه لیک کې د بندیانو د سمدستي او غیر مشروط خوشي کېدو او همدارنګه غزې ته د بشري مرستو د لیږلو د تضمین غوښتنه شوې ده.